کابل کې د دیني عالمانو ستره غونډه نن پیلېږي. سلام ستړي مه شئ محترمو لیدونکو، وخت مو بخیر. پام وکړئ د دې مهال تازه ډېر مهم راپور ته. ټاکل شوې نن پلازمینه کابل کې د دیني عالمانو یوه ستره غونډه جوړه شي چې 3 ورځې به دوام کوي. طالب چرواکي وایي د دې غونډې ګډونوال به د ملي یووالي او تلپاتې ثبات په برخه کې د دوی حکومت ته سلا مشورې ورکړي. که څه هم د دې غونډې په تړاو ډېر څه لارښوونه نه دي او اجنډا یې هم نه څرګنده ده، خو د بشري حقونو څار سازمان د افغانستان برخې څېړونکي حیدر بار ویلي تمه لري چې دا غونډه د نجونو زده کړو او بشري حقونو په اړه یو زیری له ځان سره ولري. غونډه کې د ښځو، ځوانانو او نورو سیاسي ګوندونو او شخصیتونو ګډون هم نه دی معلوم، نو ځکه پکې د نیول کېدونکو پرېکړو په اړه اندېښنې څرګندې شوې دي. د طالبانو رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په دې هکله وایي د غونډې ګډونوال په د مهمو مسایلو په اړه بحث او پرېکړه وکړي. ښاغلي حنفي تېره ورځ خبریالانو سره خبرو کې تایید کړه چې د غونډې ګډونوال پر چهارشنبه کابل ته رسېدلي او دا غونډه به پر پنجشنبه پیل شي، خو طالبان لا هم د غونډې د اجنډا په تړاو په څرګنده څه نه وایي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد BBC ته وویل د غونډې د اجنډا د ټاکلو واک له ګډونوالو سره دی. د غونډې اجنډا په علماء کرامو، مخورو، سپین ږیرو پورې اړه لري چې غونډه کې ګډون کوي. حکومت یوازې د دوی لپاره زمینه برابره کړې ده. امنیت هېواد ته تضمین کړی دی، د لوژستیکي مسایلو په هکله یې همکاري کوي. دا چې ګډونوال څه وایي، د بحث اجنډا یې څه ده، خبرې څنګه پرمخ ځي، دا د غونډې په ګډونوالو پورې اړه لري. خو غونډې ته بلل شویو ځینې کسانو BBC ته ویلي طالبان غواړي د همدې غونډې له لارې خپل نظام ته مشروعیت ورکړي او د ناستې له ګډونوالو بیعت وغواړي. طالب چرواکی ټینګار کوي چې دا غونډه د دیني عالمانو د بیا غوښتنې له امله جوړه شوې ترڅو خپلې غوښتنې د طالب مشرانو پر وړاندې کیږدي. خو افغانستان کې ځینې دیني عالمان بیا منجین دي چې ګواکې د ناستې هغه علماو ته ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې چې طالبانو سره د نظر باندې لري. د افغانستان د نهضت العلما د ټولنې مشرتابه غړی فضل غني ککړ ادعا کوي چې غونډې ته بلل شوي علما او قومي مشران تر ډېره طالب پلوي دي. کابل کې د علما نننۍ ناسته کې د ښځو نشتون د غونډې سره په تړاو یو بله ندریره موضوع ده. د ښځو د حقونو فعالانه د ښځو نه حضور د دې ناستې یوه لویه نیمګړتیا بولي. د پارلمان پخوانی غړی او سیاستوال اشینکی کاړوخیل وایي پر ښځو لګېدلو محدودیتونو ته په پام کې د دوی غږ جوړېده چې د غونډه کې حضور لرلی او د خپلو ستونزو په تړاو یې خبرې کړې وای. نوموړي وایي که له دې فرصته مثبته ګټه اخیستل شوې وای، هم به د طالبانو حکومت ته ګټه رسېدلې وای او هم به د ولس ستونزې حل شوې وای. نړیوال به هم مطمئن شوي وو چې ورو ورو یو مدني میکانیزم رامنځته شوی او خلک د مسایلو په هکله اندېښنې او وړاندیزونه شریکولی شي، بحث پرې کولی شي او یوې پایلې ته سره رسېدلی شي. ښایي ګرانه وي چې غونډه کې د کېدونکو پرېکړو وړاندوینه وشي، خو په ځینو کړیو کې یو ډول ډېره مخطاطه خوشبیني هم څرګنده شوې چې ځینې هیله مند دي چې دا غونډه به نجونو زده کړو او بشري حقونو په اړه یو زیری له ځانه سره ولري. د تېر کال اګست میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي دا لومړی ځل دی چې کابل کې د دیني عالمانو لویه غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې به له هرې ولسوالۍ 2 دیني عالمان او یو قومي مشر او له هرې ښاري ناحیې 2 قومي مشران او یو دیني عالم ګډون کوي او د ټولو ګډونوالو شمېر ښایي تر 3500 کسانو ورسیږي. د طالبانو لخوا د علماو دې لویې غونډې ته له وړاندې لا غبرګونونه څرګند شوي دي. تر بیا خیر چارې.